طالبانو د همدغې ښځې چې دا اور یې وراچولې وي د دې ښځې لور وله دا څه مریضه سوې وه بله ښځې پوښتنې ته راغلې وه چې پوښتنې ته یې راغلې وه وي چې بېرته لاړله وی ویلې د لورګانو ته یې ویلې چې څومره تک سپین مخ یو لکه د هګۍ پوستکی داسې خوند یې کو مخې سبا ته طالبانو د همدې په سترګو په مخ باندې داسې دانې راوختلې په منسو عمر خطرناکې سترګې سته ده ما په خبر پوه شول وعده ده چې انشاءالله په دې علم به بحث بیا کوئ عنصر بولوجیا اوس طالبانو یو دوه خبرې د روح الماني لالا مو واوري وی طالبانو بالکل حق د څوک نظر حق د طالبانو حدیث ده قرآن هم مني حدیث هم مني علم هم مني او یوه خبر دا د روح الماني خبره ډېره اوږده کړې طالبانو غومره یې دا څنګه طالبانو تاثیر کوي دا چې کله یو شی مستحسن وبلي ښه درته ښکاري چې له سترګو نه داسې زهري مواد وځي او حسد چې چا سره وکړي له سترګو نه د داسې مواد وځي